د فلم په شروعات کې موږ هسپتال ګورو کوم ځای چې خزه راوستي وي او هغه ماشوم پیدا کول ولوي خو افسوس خبره دا وي چې دا خزه په لار کې منډه وي او برنه به اسماني بجلی رړل شي او دا خزه الدکی مړ شي خو دا ډاکټران دا ماشوم بچي او دا ماشوم اوس نورمال نه وي او دا ماشوم ته یو بیماری هم ولګي کوم ته چې ارګونیزم وي په دغه بیماری کې د انسان په جسم کې پیګمنټیشن ختم شي په کوم معنی چې دغه انسان جسم تک سپین شي او دغه سړی فکر کوي چې دغه ماشوم مال لپاره منوسه دی ځکه خو زما خزه هم په دغه ټایم کې مړه شو او هغه دا ماشوم هسپتال کې پریدي ولدنه تلاړ شي پر خو ته موږ یو کور ګور کوم ځکه چې بوډا سړی مړ شوی وي او د کې ډیر زیات پولیس هم راغلي وي دغه پولیس افیسر نوم ډک وي او ډک چې کله دغه کور ته راغلي وي او دلته کې څه ثبوتونه وګوري د سترګې هم حیران شي او دا په خپل سترګو باندې یقین نه کوي هغه نه پس ډک یو ډاکټر جیسیکا سره دغه باریکي خبرې هم کوي او دوی دوه پلان جوړوي چې د هغه بوډا کور ته بزو او هلته به معلومات راخلو چې کله بیسمنټ ته کوشن دی الته کې یو بل شانتي الګ وګوري دغه الګ جسم تک سپینیو دی په جسم باندې یو اخته هم نه وي جیسے چې کله دا سړی وګوري ډېر زیات حیران شو به دا الګ نه نوم تاسو هم کوي دغه الګ تخپل نوم جرمی او خیر جرمی مکه ماشوم کوم ماشوم چې خپل پلار په هسپتال کې پرغوسته و چې دا منوسه دی او هغه نه پس د نیکو د خپل کور ته راوستي او د دنیا د نظر نه پټ کړي وو په تغه بیسمنټ کې سیر کړي وو یعنی جرمی وسه پوری دغه کور نه بهر ته نوتله او د اسکول ته نه دی پړای کړي وو حالانکه جرمی وسه پوری اسکول ته هم نوتله خو دې الته کې ډېر زیات کتابونه ځانسره وی خولي وي دغه لږ ډېر زیات تکړه او ذهین والا وي ځکه خو دغه لږ ته د خپل لایبرری د هر یو کتاب یو پیج ور یاد وي د نیکه مر نه پس دغه لک یوازې پاتې شوی وي او به دغه ډاکټر او پولیس دا دغه ځنه بوزي او یو یتیمخانه ته وروړي چلته ور داخل کی دا پیل زروي چې دا کورونه بهر ته راوتی وي خو څنګه چې دا یتیمخانه ته لاړ شي حالت کې ټول الکان دي تاجي باغونته کې ګوري جرمی هر ټیم تور چشمه اچولي وي ولې چې د سترګې ډېر زیات سنسټیو وي او د دې سترګې ډېر کمزوري وي چې د انور په ولر شي دلته کې الکان دا تنګوي او خپل شمچي اخلي او پوزي پولیس ورندوي جرمی خو په انکار کوي خو به دلته کې بدمعاش الک رضی جون او هغه د دمکی ور کوي خو به دغه چمچ دا ډیر زیات بیلانس کی او ته کې چې څومره چمچ پرتی وي هغه ټولي والوزيږي او یوې چمچ سره ونغليږي او دا ټولي وګړي بل څنګه موږ جیسیکا ګورو چې هغه ډاکټر تر غلي وي او غواړي چې جرمی میډیکل رپورت تیار کړي چیک اپ د پاسه دا ډاکټر ته و چې دغه الک باډي بالکل نارمل ده جرمی هر ټیم کې تور چشمه اچولي وي او ځکه خو جیسیکا د لپاره لنزونه آرډر کړي او سره د دې اډمیشن هم یو خونه کې اسکول کې وکړي چې دا غلک اسکول ته لاړ شي او تعلیم حاصل کړي جرمی دلته کې فزیک په کلاس کې ناس یو ډونان نومي یو ټیچر دوی ته فزیک پڑھاوي او د بجلی باره کې خبري وته کوي دغه کلاس کې لیرسي نومي جنې هم ناسوي چې هغه جرمی د ډېر زیات په غور سره ګوري دغه دوران کې د دې ټیچر په یو ډیوایس باندې بجلی تجربه کوي او دغه ډیوایس نه بجلی بهر ته روزي خو څنګه چې دا بجلی ته کې روزي د جرمی جسم اچانک ساجيبه غونډه کې حرکتونه کوي او په مزه دغه بجلی خو دومره زیاته تیز شي چې ډایرکټ راشي او په دې کې ورننوزي دغه ټیچر زر بجلی بند کی او د هلاک هسپتال ته بوزي خو کله چې ډاکټران د دې چیک اپ کوي ته پته ولګي چې دوه مخري جټکې نه باوجود هم د حالت هیڅ نه لري شوی او نه هو د ته زخم او معمولی چوټ راغلی دی هسپتال ډاک هم راشي او دغه ټیچر وته وی چې جرمی دغه ټول بجلی خپل ځان ته راکاګلې ده او دا وجه کې چې ځکه خو د دې په جسم باندې یو وخت هم نشته او بیا ډګ راځي او د خلک سره ملاقات کوي خو هغه نه پیل هغه الټنه تخدیدلې وی او یوازې په سړک باندې روان وي خو به مونږ ګورو چې د دې هغه جنې سره ملاقات وشي هغه د ریلوی ټریک تاسو کې او به لار شي او لرګاړي په پټلو باندې یوازې روان وي خو په لار کې د الټه کې ډګ وګوري چې ولاړ وي او جرمی ته و چې واپس خپل هسپتال ته لاړ شه بل خو جرمی ډېر زیات ضد کوي او نو تل غوړي خو هغه نه پس دا په گاډي کې کینی واغې سره لاړ شي او به دا یو کمرې ته راولي کوم چې ډېر زیات خلکال ته کې ناس وي دلته کې یو ډاکټر دی چې آی کیو په ټول دنیا کې ټول نه زیاته ده د کتابونو نشته کړی ته او خپل جرمی نو ته چې ذکر ټي وي او ریډیوانو ته ورشم نو هغه چنګه خراب شي او به دا وته چې زه غواړم چې خپل کور ته لاړ شم خو دوی وته چې ستا کور بانک سیل کړی دی او اوس هغه نشته هغه نه پس د الټنه لاړ شي به مونږ ګورو چې د په بس کې خپل مرګرو سره ناسوي چې چرته روان وي چې په دې کې یو شرف هم دوی سره ناسوي خو جرمی دې نه خوشاله نه وي او یوازې لاړ شي او په ځنګل کې کینی ته دې سړی ته کیسو کې چې د کله هم بجلی د نږدې ورشم نو زه داسې محسوس کوم چې دغه بجلی راځي او په ما کې راننوځي او دغه وجه وه چې زما مور هم په هغه شپه اسماني بجلی نه مړه شوې وه بل یو سړی هلته کې اوسۍ مړه کي په کومه چې جرمی ډېر زیات خفه شي او هغه اوسۍ سره کیني یو لاس په هغه اوسۍ او بل لاس په هغه سړي باندې کیږي خو بیا اچانک هغه سړی ډېر زیات په درد باندې شي
ډک دې د پوسو کې چې تا اخر د سی ولي وکړو. جریمی ورته وویل چې ما څه وکړو، ما صرف هغه سړي ته احساس ورکولو. جیسیکا ورته وویل چې زموږ دوست یو ته موږ ته د خپل زړه حال ویلی شي. خو جریمی دلته کې غوسه لاړ شي بل سین کې موږ ته ډک بیماره ښځه ګورو. ډاکټر ورته وویل چې ستا ښځه ډېرې مودې نه په درد کې ده او داسې څه معلومېږي چې څه شی شته چې ستا ښځې اوسه پورې ویساره کړې ده او مړه نه ده. بیا موږ ډک ګورو چې هغه سړي ته لاړ شي او هغې نه د کیسې باره کې معلومات اخلي چې اخر جریمي تا سره څه وکړو. چې کله دې زما لاس نیولی و نو ما ته محسوس کېده چې هغه اوسې په څومره تکلیف کې ده او زه ډېر زیات په درد کې وم. هغې نه پسې جریمي دا ښځې نږدې راځي کومه چې ډېرې بیماره وي چې هغه راشي او د دې ښځې باره کې هم څه معلومات دې ته ورکړي. جریمي چې کله خپل لاس د دې په سر باندې کېږدي او له هغې په دماغ کې چې څه روان وي هغه دې ته ووایي او ورته ووایي چې دا غواړي چې خپل زوی معاف کړي او دویمه خبردار چې دا غواړي چې د خپلې د واده انګوټې واچوي کوم چې ډېرې مودې نه دلته نه ورکه شوې ده. ټک هغه ګوتمه وړي او دې ته اچوي او لږه متپس د دې له ښځې مرګ هم وشي. له مور مرګ چې کله دغه هلک واوري هم راشي او بیا ډک راشي او دې ته غاړه ورکړي او دا هلک هم معاف کړي. د هر څه جریمي ګوري او بیا هغه ایموشنل شي او په ژړا هم شي. بل سین کې موږ جریمي او هغه جنۍ ګورو چې ناست وي او هغه له زړه خبره دې ته وږي. هغه ورته وایي چې دلته کې څومره خلک چې موجود دي هغه دا فکر کوي چې د ټولې دنیا کې له خلکو نه محفوظ یم. دا خبره داسې نه ده، زه هر یو شي سره جدا یم. خو دا ټولې خبرې د دغه جنۍ په سمج کې بلکل هم نه راځي. بیا جریمي خپل لاس راخلي او دغه جنۍ سې ټچ کوي او هغه جنۍ د دې د زندګۍ ټوله کیسه پړاووي او ګوري یې چې څنګه د دې پلار د پرېغوستې او جریمي سره چې څه هم شوي وو هغه هم دې ته اوسه پورې یاد وي کوم چې دا هر څه محسوس کړي او په کوم باندې ډېر زیات خفه هم شي. دغه جنۍ خپل لاس را آزاد کړي. دا جریمي نه تپوس کوي چې زه ته بدې شم او که نه، نو هغه ورته ووایي چې اوسه پورې چې څومره خلکو سره مېلاوم هغه ټول نه ته مختلفه یې او دې خبرو نه پس دا د دې ډېر نږدې راشي او هغې نه یو کیس هم واخلي. دا هر څه د دغه جنۍ پلار وګوري او هغه راشي او بیا دا په دغه هلک باندې را باندې کړي او ورته ووایي چې زما د لور نه لرې اوسه او دې ته نږدې مه راځه. دغه دوران کې جیسي راشي او دغه هلک د دې سړي نه خلاص کړي. دغه حادثې نه پس ته دا هلک ډېر زیات خفه شوی وي او بیا دغه ټول سامان والي او غواړي چې خپل کور ته واپس لاړ شي. بل سین کې موږ یو هلک ګورو چې هغه په باتروم کې لامبي او له هغې اختر ډېر زیات غټ وي. جریمي راشي او دغه هلک ته ګوري او داسې اوږدو باره او کم پاور چې دې سره دی نو دا ممکنه نه ده. بل سین کې موږ جان ګورو چې دا یو ځل بیا تنګوي او بیا چې دا کله روان شي نو هغې نه ټوپۍ وکاږي او دغه ټوپۍ ته ولې په خپل سر باندې کېږدي او بیا دې نه تپوس کوي که ته واقعي تکړه یې نو ما نه دغه ټوپۍ واپس واخله او په خپل سر یې کېږده. خو څنګه چې دا ته خپله ټوپۍ راخلي نو جان دې نه لاس ونیسي او بیا دغه دوران کې هغه هم د دې ټوله زندګي ریورس کړي چې څنګه د دې میره پلار د دې ټوله زندګي خرابه کړې ده او هغه به یې وهلو ټکو. جون چې کله دغه سټوري واوري هغه هم ډېر زیات حیرانه او پریشانه شي او بیا جون او له هغې ټول ملګري دا مټ نه ونیسي او بهر ته ګراونډ ته راولي او هغې نه ټولې جامې وشکي او هغه لغړ کړي. پس دا ټول خلک ډېر زیات پریشانه کوي او په ګنده اوبو کې هلته کې لمبوي. جریمي دغه ټولو کسانو نه وبیلي او هغې نه پس غوسه شي او خپل سوپر پاور استعمالوي او د غوسې په دوران کې د اسمان نه یو غټه بجلي رالاړه شي او دغه ټول خلک هلته لاړه شي. جنۍ باندې مې خو څه هم ونه شي خو جان چې کوم هلک هلته کې پروت وي له هغې ساګانې تېزې شي. جریمي راشي او دغه جان ته وړې وړې د بجلۍ جټکې ورکوي چې دا راپاڅئ او یو ځل بیا دا هلک راژوندی کړي. جریمي موږ وګورو چې خپل کور ته واپس راشي خو په دغه کور کې سامان هم نه وي او دا خالي کور وي. جریمي یوازې په دغه کور کې کینی خو بیا لږې جیسیکا راشي او بیا دا هلک ته غاړه ورکړي او دې ته ټوله کیسه وکړي او دا پویوي. یو بل کس هم راشي او جیسیکا دې ته ووایي چې زه به تا اوس یو داسې ځای ته بوځم کوم ځای کې چې به څوک هم نه وي او نه به څوک تا پریشانوي او نه به تنګوي. څنګه چې دوی بهر هلته نه وځي نو هلته کې پولیس راغلي وي چې جریمي دلته کې دوی ګرفتار کړي. پولیس ته راپور ملاو شوی وي چې دې یو جان هلک بېهوشه کړی او مړ کولی خو ډک راشي او دلته کې دا هلک بچ کړي او څنګه چې دغه پولیس سټیشن ته ټلیفون ملاوي نو هغې نه واکي ټاکي والي او برکستې ولاړه کړي. په دغه دوران کې اچانک موسم خرابېږي او جریمي هلته کې منډه وخي. ډک او دا نور کسان هم چې دا وګوري چې منډه وي هغې هم ورپسې شاته ورمنډه کړي خو جریمي له بجلۍ په ګرفت کې راشي او اچانک دلته نه غیب شي. ته خلک افسوس نه زیاته خوشحالېږي او ډېر زیات خوشحاله شي. اوس جریمي